نن یې موږ ته د اعدادو محور راکړی ده د څلورو هغه برخو سره چې باید موږ معلوم کړو چې کوم یو د دې څخه صحیح دي، کوم یو غلط دي او کوم یو باره کې موږ معلومات نه لرو. ګورئ وایي منفي بي کوچنی دی د منفي سي څخه. منفي بي موږ ته دلته نه ده راکړی په دې محور کې، خو د دې متضاد یا مخالف چې بي د هغه یې راکړی ده چې د صفر څخه یو شمیره چپې خواته ده، یعنی منفي یو کیدلی سي. نو دغه منفي بي چې د بي مخالف ده هغه یو شمیره ښي خواته د صفر راتللی سي چې هغه مثبت یو کیدلی سي. نو موږ ومونده چې منفي بي مثبت یو ده. منفي سي چې ده د سي مخالف عدد ده. منفي سي د سی مخالف عدد که راسي نو دلته سی د صفر څخه 1 2 3 4 5 شمیرې ښي خواته ده، دا مثبت 15 کیدلی سي. نو همداسې منفي سی د صفر څخه 1 2 3 4 5 شمیرې چپې خواته ده. نو منفي سی هم ومونده چې دا په اصل کې منفي 15 ده. نو د دې ځای که موږ داسې ولیکو چې بي کوچنی دی د سی څخه، دا به صحیح، ځکه بي منفي یو ده او سی مثبت 15 ده. خو داسې چې لیکل سوی ده دا بیخي غلط ده، ځکه چې ما تاسو ویلي منفي بي مثبت یو ده او منفي سی منفي 15 ده. دغلته دا سی ولیکم منفي 15 ده، نو دا بیخي غلط راځي. که دا داسې ولیکل سي چې منفي بي لوی دی د منفي سی څخه، بیا دا صحیح ده، ځکه منفي بي په اصل کې هماغه مثبت یو ده، د دې علامه اصلا مثبت ده ځکه دلته ده، او منفي سی چې ده هماغه منفي 15 ده چې علامه منفي ده، داسې بیا صحیح راځي. راځو دویمې برخې ته. وایي منفي بي لوی دی د صفر څخه. منفي بي په اصل کې دغه مثبت یو ده، نو دا د صفر څخه لوی ده. وبخښئ دا زه ولیکم چې دا صحیح ده. اوس راځم دلته چې ای لوی دی د بي څخه. ای ګورئ دغلته ده د صفر په چپه خوا کې ده، 1 2 3 4 5 6 شپږ شمیرې په چپه خوا کې ده، دا منفي شپږ ده. دا وایي لوی دی د بي څخه. بي دلته یوه شمیره په چپه خوا کې ده، نو دا منفي یو ده. ما تاسو ته ویلي چې عدد په چپه خوا کې څه هر څومره لرې سي همومره کوچني کیږي. لکه منفي شپږ د منفي یو څخه لوی نه ده بلکې کوچنی ده، ځکه دا د صفر څخه یا د ښي خوا نه ډېر لرې سوی ده، نو دا هم غلط دی. همداسې دا غلط دی. راځو منفي ای لوی دی د سی څخه. ګورئ منفي ای د ای مخالف عدد دی. که ای شپږ شمیرې چپې خوا کې د صفر ده، نو منفي ای 1 2 3 4 5 شپږ شمیرې ښي خوا کې د صفر راځي او یو مثبت عدد دی، ځکه مثبت شپږ راځي. وایي دا لوی دی د سی څخه، او سی چې ده 1 2 3 4 5 راځي. نو دا واضح ده چې منفي چې شپږ ده او سی 15 ده، نو شپږ د 15 څخه لوی ده. دا صحیح ده.